اسلام د نړۍ دویم غټ او په تیزۍ سره خورېدونکی مذهب دی. دا وخت په نړۍ کې تقریبا 50 اسلامي ملکونه دي او څنګه چې تاسو ته معلومه ده د هر ملک خپلې ملي ګټې وي چې د هغې حاصلول د هر هیواد اولین ترجیح وي او د هغې حاصلولو دپاره هر هیواد خپل ځان زورور او مضبوط جوړول غواړي. نو زموږ په دې ویډیو کې به تاسو ته موږ دا ښیو چې په دې اسلامي هیوادونو کې 15 د ټولو نه زورور ملکونه کوم دي. په د ویډیو د تفصیل نه مخکې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د غنټې نشان هم دباو کړئ چې د راتلونکي ویډیوز نوټیفیکیشن تاسو ته ترلاسه شي. نو راځئ چې وګورو چې دا 15 ملکونه کوم دي. نمبر 5 انډونیشیا. د انډونیشیا ټوټل پوجي شمیره 8 لکه ده. د دوی سره ټوټل ایرکرافټس 451 دي. د انډونیشیا د ټوټل ټینکونو تعداد 315 دی او د دوی نیول سټرنث 221 دی. د انډونیشیا د ډیفنس ټوټل بجټ 90 کروڑه ډالر دی. نمبر 4 ایران. د ایران د ټوټل پوجي شمیره 8 لکه او 3,000 ده. د ایران سره ټوټل ایرکرافټس 509 دي. د ایران د ټوټل ټینکونو شمیره 1410 ده. د دوی نیول سټرنث 2,461 دي. د ډیفنس بجټ د ایران 13 کروڑه ډالر دی. نمبر 3 ایجپت. ایجپت یا مصر د دوی پوجي شمیره 9,20,000 ده. د مصر ټوټل ایرکرافټس 1,092 دي. د مصر سره د ټوټل ټینکونو شمیره 2,118 ده. د مصر ټوټل نیول سټرنث 319 دی. د مصر د ډیفنس ټوټل بجټ 440 کروڑه ډالر دی. نمبر 2 پاکستان. د پاکستان ټوټل پوجي شمیره 4,50,000 ده. د پاکستان ټوټل ایرکرافټس 1,420 دي. د دوی سره ټوټل ټینکونه 2,200 دي. د پاکستان ټوټل نیول سټرنث 3,200 دی. د پاکستان د ډیفنس ټوټل بجټ 2 ډالر دی. د دې نه علاوه پاکستان سره اټمی هتیار او د پاکستان خپل جوړ شوي JF-17 تندر جنگي جهازونه هم دي. نمبر 1 ترکی. د ترکی د ټوټل پوجي شمیره 11 لکه ده. ترکی سره ټوټل ایرکرافټس 1,020 دي. د دوی د ټینکونو ټوټل شمیره 4,200 ده او د دوی د نیول سټرنث ټوټل 2,200 دی. د ترکی د ډیفنس ټوټل بجټ 8 کروڑه ډالر دی. نو دا و د نړۍ 15 زورور مسلمانان ملکونه. امید کوم زما دا ویډیو به تاسو خوښ شي. ویډیو ضرور لایک کړئ او شیر کړئ.